أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصل شفاك سلوك نمبر آيات دي توسويله الترغيب للتوبة. سمعنا يوصل منافق دي وکړي چې دا آیتونه واره د نظر کې یې رااله چې دا خو ډېر خطرناک جرم دی. الله به معاف کیو کنه. الله جواب ورکړي د جواب حاصل لا شي او توبه وباس. الا الذين امنوا انسانان تابوا چې توبه وسا او اصله اصلاح د عمل وکړه. درې قسمه توبه ده. یو د عام ګننګار تابو، یو د منافق اصلحو، یو د عالم د بیني منګولي ولا غوري بالله فالله تعالی باندې واخلصوا خالص کې دا خپل دین لله الله لرا بینو دا معنا مولای مسله تشکړه ولیکن د دین خلاف دله اوس معلومات چې مسله خود شي دا نو اوس بخل کله وای چې مخکې مې دا مسله کړه اوس دا رقم ده بینو سړی توبه وسه چل بوشي. اولئک الله داخله چې مال مؤمنین د مؤمنانو سره وي وسوف یؤتی الله اجر چې الله ورکی مؤمنانو لپاره اجر عظیم ډیر لوی اجر. منافق انسان دی په صدق باندې الله نه بخنه وغوښته. دغه انسان بل الله قیامت کې مؤمنانو سره مؤمن الله جنت ورکی اجر درې مرګي. ورسره کې د الله قانون چې کله سړی ایمان راوړي شکر وباسي د الله د انعاماتو باس د الله ولی سزا ورکو. د سره زما خر دي څه کار نک الله تعالی اسکار د الله تعالی به عذابکم شاشد عذاب ان شکرتم کوم شکر وسو امنتم ایمان وراوړو ما یفعل الله تاسو ول عذاب درې غدارا کار مو کې. شکر په لغت کې ویل چې زیادت لا اصطلاح کې دا معنا ظهور اثر نعمت الله تعالی قلبا بدنا جارحا د الله د نعمت اثر صاحب بدن شبه ټول باندې کارش. شکر دا معنا ده. مفسرین لګي چې کله نعمت تعالی الله درکې ته شي وي الله زه خو دې اهل نو په دې مراکه ګناهم پرې دي و شرطونه چې کله راځم چې به شکر جوړيږي. یو د مشکور سره مینا الله سره مینا ساتي. دویم داغه ثنا. دریم اقرار به کوي په دې چې دا غرا کړي. څلورم داغه خدمت. پنځم داغه بندگی وکړي. شپږم پاجه کې مصرف کې شي غواړي. ووم پاجه کې وینه مصرف یې شي نه غواړي. شیخ الاسلام ابن قیم کتاب لیکلی د ټول کتاب حاصل داري چې کوم نعمت الله درکړو په کوم ځای کې درنه غواړي الته مصرف کا وزن لوي شي نعمت شکر. آیات دلیل به دی د دنیا د عذاب چې سړی بچ کیږي د لپاره څو طریقې یو شکر دیم ایمان دریم چې نبی صلی الله علیه وسلم کله وځي کې موجودي وانت فیهم. سورہ انفال کې ورحمت صلی الله تشریحي د مکه مشرکانو شکل د نبی خلاف کوونه ول الله عذاب پیرانه وسو. جواب دا چې نبی صلی الله علیه وسلم انت موجودو هغه الله لري ګران دی. څلورم د الله نه بکنه غوښتل وهم یستغفرون. دام اصل کې جواب د سوال چې ارګره نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکي لاړو دي خلکو باندې ول الله عذاب رانه وسو الله ایمان بکنه غوښتا. پنځم شکل اینا ایمانی. شپږم شکر لکه دی آیت. وم تزرع
عاجزی، اتم امر بالمعروف ونهي عن المنکر، نهم دعا. وکان الله دی الله تعالی شاکرن قدردان علیمن پویا، الله شاکر دی. شاکر سمانا قدر کوي د خلکو، الله وزید خلکو ډیر قدر کو. معمولی عمل چې دوی کې د اسما پنځ باندې ډیر اوچت دی. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي مؤمن چې ظریف اندازه عمل کوي الله لوی وی لکه دوی غر په اندازه باندې تمره قدردان ذات دی. شاکر معنا عمل قبلی. ورسات الله قانون ذکر کوي چې ګوره بدی باندې کارواله ونه کی، بل خبره ونه کی، کنزل غیبت خیره دا څه خوښ نه غواړم. لا يحبك معنا د مين نه کې الله تعالی جاره د کارواله به سوید بدی من القول د وینا الا من ظلم، مگر چې بچا ظلم وشي خیر الله مکوا. ابن جرير وایي کې دې شی وخت الله قبول کوي ورمان کوي. دویم کنزل مکوا، دریم غیبت مکوا. الا من ظلم دا معنا یو سړي باندې ظلم شوی دا خپل شکایت چاله وړي د بل چا بدی بیان نه به ویل شي چې د ما سره شي ظلم وکړو. الا من ظلم دا معنا د یو سړي په سر باندې چا سیا کې خدای چې وکي اسلام نه کنزل کې نه وښنم دی الله خیر. الا من ظلم دا معنا هم دا. امام مجاهد لیکي دا عجیب مفسر دی. وی چې کله سړی وکړي لاله شي او مل مسته ورنه کی خلق له به ویلي شمال دا ډېر خراب خلک دي. مل مسته موږ لړا نه کړه. قرطبي لیکلي تی دومره کلام کولې چې اسلام مل مسته اور باندې پورش دام تیرا والا. وکانه الله سميع عليم، الله اور په دې ورسات کې الله وایي د خیر خبره کاره کې کپټه کوي او خاص کر کدا بدی معاف کوي. بس سب تاسو معاف کوم الله وایي. کارم کړه جواز شته عمل په عظمت پکار دی. ان تم دعا الله کې چرته مکاره کې خیرن او تخبو یم پټ کې یا معافي وکړان سویند د بدینا چاله مکاره نه کړه شا غیبت خیره. فان الله یقینا الله دې معافي کوونکې قدیرن قدرت والا. زبتا معاف کوم قدرتم لرم پرې. ورسات کرت په يهودو چا به چورته په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی وینا موږ په عیسی او زیر راوړو بده نه راوړو. ایتونه الله سخت سزا بیان کړه. ان الذين يقيننا انسانان يكفرون بالله شكفر کوي په الله ورسوله الله د رسولانو کفر دا منه مینا ويريدون اراده لري چې جداواله راولي بین الله ورسوله الله او رسولانو ما بین کې. اې دې سمانا کله وی الله منم نبی نه منم، کله وی نبی منم الله نه منم. مفسرین دا په تشریح کې دي چې وسړی وایي قران منم حدیث نه منم تام پرې کې داخل دي. ډېر منکر حدیث دا وایي چا دلته غلط تفسیر کړي دي. ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله دا معنا وی چې زوی د الله او د الله د رسول ما باندې جداواله راولي معنا ټول سره په وجود باندې موجود دي. حلول عقیده لري دا تفسیر غلط دی، دا تحریف دی. دا ويقولون بلکې دا مقصد دی قران منو حدیث منو. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت د نږدې سړی براشي پروت به بچا برکات دا خبره به کوي چې کوم شي الله حلال کړی منم چې کوم شي الله حرام کړی منم. حدیث مدیث سره نه منم. اوس منکرین حدیث پیدا دي کنه لوی فتنه را ده د ملک اندار خوريږي. وېدا د وسو کال رسل کې لشي دي. مونږ وایو د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې دالي کې لشي الرسالة الصادقه. شیخ عبد السلام سے بیری بارے کتاب ولیکو انکار حدیث انکار قران تک د صحیح احادیث انکار دار قران انکار دی. پښتو کې مشباړه دي شوی دا چې حدیث زمون زلاړو قران زمون زلاړو کنه قران په خپل ځای دوی دا حدیث کار ورسره کې لشي خدا خو نبی راوړي قران ما راوړي. د قران او سنت حفاظت الله په علماء کوي. د علماء اصحاب الجرح والتعديل والا په سند ځان له خبره کوي، په روات ځان لګي، په درجه ځان لګي.
ويقولون بسوي نؤمن من ایمان لرو ببعض فبعض او انکار کو د بعض ويريدون اراده لري ان يتخذوا بين ذلك سبيلا چونی شي دی پرې ما بین کې ولار مؤمن شو نه کافر دی باندې څوک مو الله خالص کافر قران چې منه حدیث منه کافر نو اولئک هم الكافرون حقا داخل خاصم دي کافران دي یقیني واعتدنا للكافرين عذابا مهینا مونږ تیار کړی کافرانو الله اسپک عذاب سپک عذاب مهین معنا سپک کار کړي نو سپک سزا الله ورکړه ورسا کې مؤمنانو صفات باندې تقابلا دوی د الله او د رسول مابین کې جداواله راولي اين راولي دوی په باس باندې ایمان لري په باس نه ای پټول لري والذین آمنوا هغه انسانان چې ایمان راوړل بالله فالله باندې او رسول الله پر رسولانو چې ټول الله را لګلی ولم يفرقوا جداواله ولکه په مابین دیو کس کې منهم د دوینا د بین اضافه کې چې بلا حق مفرد دی جواب نکره چې په سیاق نه په واقع شي تعمیم راوړي دین دې کې معنا د جمع ده نو کوم خلک چې په الله او رسولانو ایمان لري فرق دې مابین کې نه کوي اجر به اولئک الله د انسانان چې سوف یؤتیهم زرد چې ور به کې د الله اجرهم اجرنا ته دی الله په کوم کې مهربان کوم کمه چې چې الله دې معاف کړي ورو ساعت کې نبی صلی الله علیه وسلم تسلی الله ور کوي ګورا د موسی به جدي خلکو کړي بیا دی صبر کړي تم کوا يهود قباحتنا بالله بیان مقصد موږ له ځین ساجي چې اې د نبی امته د يهود سره سره تعلق دوستانه راشد درشه خالص معنا باندې پرې دی يسالك تفوس کې انسان اهل کتاب اند دې خبرې چې نازل کتاب علیهم بده معنی کتاب من السماء دبرا القرآن خبرن راغلي دی مفسری معنا کوي دا معنا ده کتاب من السماء په یو دم درش یو دم قرآن خو دوی اشکاله دوی اشکاله دوی میاشتو دوی شروع کې نازل دی حکمت بیان شوی وو چې یو دم قرآن ول نه راځي مخاطب عوام وو نو فقط سالو یقینا دې خلکو سوال کړی د موسی نه اکبر من ذالک د دې نه غټ فقالوا دې ټول ویل ارنا الله خیم لله جهرتن خارا درې تفسیر آیات کې کله چې دې رزق بندګي وکړه الله ورته توبه وباسي ویلي چې الله له موسی عليه السلام ورته وی الته وی مو خدانه مون الله دې موږ مخامخ راشي څومره به دا بخلک مخامخ دیم قول الله دې تورات چې کله نازل شوه کې ګران احکامات دوی لا څه ګران و دوی ویل مو خدانه مون شمو د الله سره برای راس خبرونه کوم مخامخ خله وړه وشه بډه خبر ډېر راټوا دریم یجهرون جهرتن مفعول مطلق دی یجهرون جهرا دوی به کله موسی علی السلام سره خبرې کول نه یو دمه پیراچغ ټوپونه به پیروال څومره به دا بخلک اما زمونږ د نبی ملګری صحابه رضی الله عنهم نبی صلی الله علیه وسلم چې کله قرآن بیانو یا کله مناسو دا چې بغلی ناس نو تابع ګمان کو چې بری سرونه مرغان ناس دي غلی مناسو چې خلک دي صحابه سشل به وشو فاخذتهم الصاعقه الله يوني ولد الى التندر بظلمهم بسبب ظلم د دوی جبريل په کړنګ وکي आवाज پیوستو ورا جړه کراغه سوائق او سائقه کی تحقیق مکه شو سوره بقره کی دایو قباحت ثم اتخذوا بيد خلقوني وسخه اولوهیت باندې آیت باندې سوال دی سوره بقره کې اول د سخی مسله و ورسل ارن الله دغه بالعکس کار وکي جواب دا چې په دې مقام کې صرف شی جمع کول الله بیانې دای جرم دی ترتیب نه مراد کې دې چې داخله منا خبرونه چې د سخی بندګي ناروا ده نه الله یکملیانو من بعد ما جاءتهم البينات ورسیدنا شرار دوی را کار دلایل معافی وکړه موږ ان ذالک دینا
واتینا ورکړو موسی الله سلطان مبینا دلیل کارا دینه مراد تورات سلطان مبینا دینه مراد معجزې سلطان مبینا مراد روبا بني اسرائيل لوي چې ځانونه وژنه ټول تی مرعوب شو سلطان مبینا روبا فرعون باندې مرعوب شربني لیکلي چې کله موسی عليه السلام را روانو فرعون چې خبر شو هغه نه غیر خیر حوا روانه و روب الله موسی له ور کړو بل قباحت دی بني اسرائيل الله د ډنډي والا خلک دي چې کوتک د سړي مسلمانانو د خوشتلري کې بینه مې بعض خلکو کې دا عادت کنا چې ډنډي داسې څنګه مسلمانانو خوشتلري کې څه برکات کفر زامن شي دا غلط عادت دی ورفانو پورته کړو مونږ الله فوقهم د پاسو دي دا تور غار تور معنا مزیدار غار الله به پورته کړو د شنه شو وعده کړی بعض مفسرین یې صرف الله وعده وکړه نه پورته آیات باندې سوال دی چې کله الله ور باندې دا غر پور دی به زور کار دی لا اکراه فی الدین زور مصرف الله نه کوي جواب دار چې یو اکراه او بل اجبار اکراه کې اختیار نه اجبار کې به اختیار دی مثال دی لکه ته شالو شرګ ور درې مې شو کې کار ځان برابر کې نه وښنم دي که درې مې شو کې ځان برابر کې خو بچته کې خبره به راغی اختیار کو پکيو په سبب دلوسنو ده دی وقل نو ویلی مونږ دوی لړا چې داخل شي الباب دروازې لړا سجدن منقاد مصدر د حاکم کې راځي دروازه ټچاونه څنګه د الف سره وړو عاجز دوی څه چلو کوي ایسه په کونا ټونه نه واته امام بخاری فرمایا مخکې سوره بقره کې ویلی و چې د آیات کې زجر دی په تبديل القول والعمل ام قول بدل کې عمل وقلنا ویلی موږ دوی لا تجاوز مکوئ په سبت په ورځ خالی په سبت معنا په تعظیم السبت سبت کې معنا د انقطاع وا خالی والی دویم خالیود الله بندګر لپاره د نور کارونه یا په دې ورځ باندې الله دې ټول شي نه پاره وو واخذنا الله موږ اخذ منهم دینا میثاقا غلیظا وادي کلکه لوزن کلک لوزن الله ماته واخستو ورسا کې دې مل نقصان دوی شکل لوزو کې اس الله مات وبما نقض ما نفع بنقضهم وسبب ذو ماتوال دې الله لوزن د دوی لا میثاقهم وكفرهم بسبب د کفر د دې بیاات الله اذا الله يتلرا اسماني وای رد کړه معجزات انبیاء رد کړه قدرتونه الله نه منل وقتلهم وجلد دي انبیاء لرا بغیر حق بغیر د جرم شرعي یو رسمان اختیار لسوان بیا شهیدان کړه یحیی علال کې وقولهم ویناد دي قلوبنا لازم زمون چې غلفن د علم نډک دي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي ومو خډیر عالمان او چت خلي او چرتان پړول لاړ شي نحنو قوم مهذبون تعلیم داوی کول ډیر اوچتا دیم غلفن دا منه پردوی کړي چې زړه موږ سره مخره شتم د شری جواب بل توبه الله بلک الله مهر والے علی په دې ژوند باندې به کفر په سبب د کفر د دوی سوره بقره کې د لعنت مسله الله ویلو چې دې باندې الله لعنت کړي دلته وي مهر الله مهر په والے جواب حالت اسباب د لعنت تشریح کېدل دی مقام کې صد لري يهودو جهل زد عناد الله تشریح کوي ځکه توبه ویلي فلا يؤمنون داخل کې مان لري الا قليلا مگر کم بل نقصان واوري وبكفرهم بسبب د انکار دوی وقولهم وعناد دوی علی مریم په مریم باندې بهتان عظیم الله تهمت لوی دا بدنام لوی دا یو کفر کړو دوی می دا ویلو مریم زنا کړي نعوذ بالله من ذلک عیسی بن سنان پیدا لري وشنو قباحتنا وقولهم وعناد دوی ان قتلنا المسيح يقينا من وجل عيسى ابن مريم رسول الله اذا الله رسول الله ابن مریم دې کړه دې په نسوارا یو اذا الله بچي دي الله الناس مانه دې مریم دې
رسول الله لفظ کله ارو کې يهود باندې يهود ویلي چې دا زنا نه پیدا لري الله دا ډیر اوچت انسان دی قیمتي وما قتلوه الله دې خلقوا وجلم نه دیونه اعدام کړي دي ولكن شبه لهم لیکن خبر په دوی ګډوډ شوی یا په ګډوډ شو دی باندې کړه قتل اعدام نه کړي اعدام قتل نه کړي دواړي شبه دا معنا ګډوډ شو دی دا مفسرین ذکر کوي دوه قولا اشتباه پیراله عیسی علیہ السلام چې د محاصره کې ملګرو ویلي کوم سړی وګاړي چې پای دنیا کې اسما سره جنت کې ویزو یو ملګری ویلي عیسی علیہ السلام الله برابر بوتلو د دوه شکل بیانې دا غش چې دوی رانه ته ادامه کړو ویل چې موږ عیسی وژلو دویم چې کله دوی را دننه شو عیسی علیہ السلام وته الله ایستلو دوی بل قتل کې ځوړند کې عوام نه پر خدای چې کله هغه مړي شکل وران شنو وي دا عیسی دی الله دا غلطه را وان الذين يقيننا غ انسانان چې اختلاف کړي په پد کې لفي شک دوی په شک نه منو دا غنا شیخ الاسلام ابن تیمیه به دوی ذکرواله کړي یعقوبیا ملکانیا نستوریا چایو سویری دي چې عیسی ابن دی چاوي علم دې ذات دی نفس دی معلوم نشته دوی لړا به د طریقه ترمان من علم سے دلیل مگر سب تابعداري د ګمانو وما قتلوا دي دانه د وجل یقینا یقیني آیت کې د تفسیر یقینا د منصور بنا برحال چې یقینو کې به خبره باندې دوی مفعول مطلق دی وما قتلوا قتلا یقینيا چونکی مفعول مطلق به ختم شو دی په ځای باندې ودرو دریم کله دې کې معنا دی احاطه قتل کې معنا دوی احاطه نه کړي په دمانه علما سوال راغی چې نه اعدام کې نه قتل کې څه شو جواب بل رفعه الله بلکې الله تعالی او شت کړي دی خپل ځان لرا بل سوال راغی دا خو واګه اکسیجن دی او پلان دی دا څنګه لاړو وکانه الله دی الله تعالی عزیز زور اور حکیم حکمتون والا الله جو کار کې دی کوي بره کې ورسات وزي عيسى عليه السلام بل حال بیانې وان من اهل الكتاب نشتري ذلك كتابنا مگر خمخ امام بلدي بدو قبل موته مخد مرد اغنا شکل راکته شي د مرد اهل کتاب کتابینا یا مخد مرد عیسانا یا امام بلدي په دین نبی باندې ويوم القيامه الله يفرز قیامت يكون يبالهم ودي من شهيدا حاضر گواہ کون کې ورسات کې دینو نقصان فبظلم من الله بسبب ظلم من الذين داغ چانا د يهودان وا مونږ بنکړو علی مدیمانه طیبات مزیدار شینا وحلت لهم چې دوی حلال کړی شوی وبسدهم بسبب بندوال دوی د الله د لار نه کثیرن زید دوی ظلمونه کړو نه الله یار تور باندې مو حرام کړو خلک بنکړو د الله د دین نه د الله